دا کیسه د 1541 کال ده، یعنی له نن څخه تقریبا 1500 کاله وړاندې، کله چې د اروپا په دغه برخه باندې په اسمان کې یو داسې منظر ولیدل شو کوم چې له نن څخه وړاندې هیچا نه ولیدلی. عجیبه غوندې تورو او غټو وریځو ټول اسمان نیولی و، او دا وریځې دومره ډبلې وې چې دغو د لمر روښنایي هم په بشپړه توګه درولې وه. لومړی داسې ګڼل کېده چې دا وریځې به د باران تر ورېدو وروسته ختمې شي، لیکن داسې فکر کوونکو ته څه معلومه وه چې دا وریځې به یو داسې څه وکړي کوم چې به په تاریخ کې یاد شي. دا مکمله سیمه په هغه دور کې د ختیځې رومي امپراتورۍ یا هم د بایزنټاین امپراتورۍ په ولکه کې وه، د کومې چې پایتخت قسطنطنیه و، کوم ته چې نن استانبول ویل کیږي. او دا عجیب و غریب منظر هم په استانبول یعنی د هغه وخت په قسطنطنیه کې لیدل کېده. څو ساعتونه تیر شول، بیا څو ورځې او بیا څو اونۍ، لیکن دا عجیبه وریځې نه هم ورېدلې او نه یې هم د اسمان د پرېښودو نوم اخیسته. ورځ په ورځ دا مسله جدي کېدله او اوس خبره تر دې ځایه رسیدلې وه چې له تېرو څو هفتو څخه قسطنطنیې د لمر شکل نه و لیدلی، لیکن چاته معلومه وه چې دا هر څه خو یې صرف پیل دی، ځکه هغه څه چې وړاندې پیښېدل د چا په سوچ او ګمان کې هم نه وو. د انفارمیټیو پښتون چینل ویډیوګانو ته یو ځل بیا ښه راغلاست. لیدونکو، په کال 1541 کې په قسطنطنیه باندې یو لوی مصیبت راغلی و. په هغه دور کې هم دلته تر 10 لکو ډیر کسان اوسېدل او له تېرو څو هفتو څخه د وریځو سیوري دا ټول خلک زیات ناقرار کړي وو. لیکن مسله هغه وخت نوره هم خرابه شوه کله چې دلته د یوه کس د مړه کېدو سلسله پیل شوه. په لار روان خلک بالکل په روغ رمټ حالت کې په ځمکه غورځېدل او لږ ځنډ وروسته به یې ساه ختله. د دې حالت په لیدو سره د ډر شوو او مذهبي خلکو ترمنځ غوغا جوړه شوه، ځکه چې د دوی خیال و چې شاید اوس د نړۍ د ختمېدو وخت راغلی. لوړ په اسمان کې تورو وریځو په هوا کې عجیبه دوړو او په ځمکه کې له شونو د ختمېدو نوم نه اخیسته. د ګرمۍ په موسم کې سخت سړه پیل شو او دومره تیزه واوره وشوه چې نه هم د خلکو فصلونه بچ شول او نه هم ځناور او الوتونکي. د هغه وخت د بایزنټاین امپراتور د کوم نوم چې جسټینین و، هغه خلکو ته د آرامه کېدو امر وکړ او دا یې ورته وویل چې کوم خلک چې ښه کارونه کوي په هغو باندې هیڅ هم نه کیږي. د امپراتور د بیان خلک ډیر ناقرار کړي وو، ځکه چې د ناروغۍ نه ښه سړي ته کتل او نه هم بد ته. روزانه په زرګونه خلک مړه کېدل، کوم چې ټول یو ځای په ډله ییزه توګه ښخېدل. او اوس نوبت تر دې پورې را رسېدلی و چې دلته د خوراک او څښاک شیان هم په ختمېدو وو. د بایزنټاین امپراتورۍ پوځ کوم چې ډیر غښتلی بلل کېده په دې معامله کې بېوسه و، ځکه چې د هغوی مقابله له یوه داسې دښمن سره وه کوم چې هیچا ته په نظر نه ورتلو. دا مکمله ساحه د دې عجیبې ناروغۍ په لمن کې وه. اسماني تورې وریځې چیرته چې تللې هلته په ځمکه باندې دا عجیبه ناروغي خپرېده. تر ډیر لرې پورې چیرته چې اوس اسپانیا، فرانسه، ایټالیا، ترکیه، یونان، مراکش، سوریه او ایران دی، د برازم دا ټوله ساحه د دې ناروغۍ په غیږ کې وه. هیڅوک په دې نه پوهېدل چې د دې آسماني ناروغۍ اصلي وجه څه ده. هلته له خلکو سره په دې خبره باندې د یقین پرته هیڅ بل انتخاب نه و چې اوس د نړۍ پای را رسېدلی ده. او په دې خبره د دوی یقین هغه وخت زیات شو کله چې د بایزنټاین امپراتور خپله د دې ناروغۍ ښکار شو. دا ناروغي د تاریخ تر ټولو اوله ریکارډ شوې وبا ده، کومه چې نن د پلیګ اف جسټینین په نوم پیژندل کیږي. پوره 2 کاله چلیدونکې د ناروغۍ د ټولې امپراتورۍ نظام دړې وړې کړی و، تر دې پورې چې ځینې سیمې داسې هم وې په کومو کې چې تر 2 کلونو پورې لمر نه و راختلی، لیکن هیڅوک د دې پیښې په اصلي وجه پوه نه شول. د تورو وریځو خوفناک سیوری، په ګرمۍ کې د واورو ورېدل، د فصلونو، ځناورو او الوتونکو سره سره د انسانانو مړه کېدل د دې خبرې نشاني وه چې دلته خو کوم داسې څه ضرور پېښ شوي وو کوم چې هیڅکله غیر معمولي نه وو. خو اوس تر 1500 کلونو تیریدو وروسته په 2014 کې بالاخره ساینس پوهانو او کارپوهانو د دې خوفناکې آسماني ناروغۍ اصل وجه موندلې ده.
د لکونو خلکو د ژوند اخیستونکي ناروغۍ راس له استانبول څخه 15,000 کیلومتره لرې په ګرینلینډ کې پټ دی. د کارپوهانو یو ټیم ختیځ ګرینلینډ ته لاړ او د دوی هلته د تګ اصلي مقصد د تیر وخت د اقلیم معلومول وو. په ګرینلینډ کې موسم هر وخت ډیر شدید وي. دلته په عامو حالاتو کې بغیر له مسلکي وسایلو اوسیدل هیڅ امکان نه لري. په جون او جولای کې کله چې د ډیرو هیوادونو تودوخه له 50 سلسیوسو تیریږي، په همغه وخت کې د ګرینلینډ هوا -13 سلسیس وي. د ګرمۍ موسم د ګرینلینډ خواته هم نه نږدې کیږي. له همدې وجې دلته د واورې ویلي کېدل ناممکن دي. له اسمان نه وریدونکې واورې په فضا کې موجودې ذرې هم له ځان سره غورځوي. یعنې که په چاپیریال کې ګرد وي نو هغه له واورې سره یو ځای په ځمکه غورځي. کارپوهان په دې باور دي چې دلته د واورو لاندې د تیرو 100,000 کلونو اقلیمي ډیټا لا هم خوندي ده. هر کال په ګرینلینډ کې چې کومه واوره وریږي هغه د طبقو په شکل یو د بل له پاسه جمع کیږي. د یو کال طبقه 15 سانتي متره غټه وي. یعنی که غواړو له نن څخه 1500 کاله وړاندې اقلیمي ډیټا معلومه کړو نو په واورو کې د 15 متره ژور سیمپل بهر کول او په لیب کې د هغه معاینات کول اړین دي. کارپوهانو د کیندنې کار پیل کړ او د تیرو 2000 کلونو راهیسې پرته واورې را بهر کړه. د راویستل شوې واورې اوږدوالی له 100 مترو نه هم زیات و چې په کومه کې د واورې هغه ذرې هم شاملې وې کومې چې د جسټینین د خوفناکې وبا پر مهال د ګرینلینډ په ځمکه غورځېدلې وې. کله چې د واورې پر راویستل شوي سیمپل باندې الکتریکل کنډکټیویټي ټیسټ ترسره شو نو په حیرانوونکې توګه د 500 او 600 کلونو ترمنځ په وریدلې واوره کې د سلفر یوه څوکه ولیدل شوه. دا څوکه د دې نښانې وه چې په کوم دور کې چې په قسطنطنیه باندې تورې وریځې راغلې وې نو د هغه دور په هوا کې څه ګډوډي حتماً وه. سلفر ډای اکساید یو ډیر خطرناک غاز دی کوم چې نه یوازې د انسانانو لپاره بلکې د حیواناتو، الوتونکو او نباتاتو لپاره هم زیانمن دی. راتلونکي دنده په دې پوهېدل وو چې د 8مې پیړۍ په دوران کې په هوا کې سلفر ولې موجود وو او هغه راغلی له کومه وو. کارپوهان په دې باور دي چې په اسمان کې د سلفر دومره زیاتې ذرې یوازې له یو شي څخه پیدا کېدلی شي او هغه دی آتش فشان. د ځمکې په مختلفو ځایونو کې ویلې شوي ډبرې د میګما په شکل کې ایښیږي. بهرنۍ سطحه په خپل فشار سره د میګما بهر ته له وتو څخه مخنیوی کوي په داسې حال کې چې میګما هر وخت بهر ته د وتو لپاره د ځای پیدا کولو په هڅه کې وي. د میګما او ځمکې دا جنگ یوازې تر هغه وخته پورې وي تر څو پورې چې د سمندر اوبه میګما ته نه وي رسیدلي. که چیرې د سمندر اوبه میګما ته ورسیږي نو اوبه ګرمیږي او ګاز ترې جوړیږي او همدا ګاز له میګما سره یو ځای په ځمکه باندې نور فشار هم واردوي او بیا میګما له کومې ضعیفې نقطې څخه د لاوا په صورت کې راوتلی شي. اوبه او سلفر دواړه له آتش فشان سره ګډ نه وي بلکې دا د طاقتورو ګازونو په شکل په اسمان کې خپریږي. له زیاتو قوي آتش فشانونو څخه راوتونکی آتش فشاني ګاز تر زرګونه میله لرېوالي پورې په اسانۍ خپریدلی شي. په اسمان کې موجود سلفر د اوبو له بخار سره په ګډېدو سلفورک تیزاب جوړوي چې په هر حالت کې د انسان لپاره مرګونی ګرځېدلی شي. د سلفوریک اسید دا وریځې دومره ډبلې وي چې دا د لمر روښنایي هم نه پرېږدي. 1500 کاله وړاندې د جسټینین وبا په پیښه کې هم داسې څه شوي وو. دا خبره خو ومنل شوه چې په اروپا کې د لکونو خلکو د مرګ ذمهوار یو خطرناک آتش فشان وو. یو طرف ته خطرناک سلفوریک ګاز او بل طرف ته د سلفوریک تیزابو وریځې. که دا وریځې ووریږي نو د تیزابو باران به وشي او که ونه وریږي نو دا وریځې به انسانان د لمر د روښنایۍ د لیدلو په تمه مړه کړي. دا یو داسې وخت و چې انسانانو ته په هر حالت کې یوازې تباهي وه. د کوم آتش فشان د چاودېدو له وجې چې دا ټوله تباهي رامنځته شوې وه هغه آتش فشان کوم و په دې باندې پوهېدل لا پاتې وو.
تر ډیرو کلونو وروسته کارپوهان دې پایلې ته ورسېدل چې له قسطنطنیې نه 11,200 کیلومتره لرې د سمندر په بله غاړه په ایل سلواډور کې د ایلوپانګو جهیل دی. کله چې په قسطنطنیه باندې د جسټینین وبا راغلې وه، په همغه دور کې د دې جهیل لمن څخه یو خوفناک آتشفشان راوتی و او د هغه ژوندی مثال دا غر دی. دا غر چې له لیدو نه بلکل عادي ښکاري، لیکن دا په اصل کې د آتشفشاني ایرو غر دی چې د همدې جهیل له منځ نه د 1500 کاله وړاندې چاودیدونکي آتشفشان په نتیجه کې جوړ شوی. لیدونکو اوس مهال په نړۍ کې لکونه خلک د آتشفشان تر سیورو لاندې ژوند کوي. دا آتشفشانونه کوم وخت چاودنه کوي د دې ځواب له ساینس سره نشته. موږ ته یوازې دومره معلومه ده چې کوم آتشفشانونه چې له انساني آبادۍ څخه زرګونه کیلومتره لرې دي، هغه هم انسان ته ضرر پېښولی شي. د نړۍ په هر ګوټ کې آتشفشان پیژندونکي، اقلیم پوهان او ځمکه پوهان په تیر وخت کې د چاودیدلو آتشفشانونو او د هغوی په نتیجو کې په رسیدلي ضررونو باندې اوس هم پلټنې کوي، ترڅو چې انسانان د دې ویده بلاګانو له تباهۍ نه وژغوري. هیله ده چې د انفارمیټیو پښتون چینل دا ویډیو در سره لایک او شیر کړئ. په راتلونکي په زړه پورې ویډیو کې به سره وینو. تر هغې د خدای په امان.